الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د محترمو غړو، د بېلابېلو امارتي دوایرو مسؤلینو، په اجازه باندې په لومړي قدم کې د 1402 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمرګانو ټولو ته، دوی کورنیو ته، او په عموم کې د ازموینو د ملي ادارې محترم رئیس صاحب شیخ صاحب ته ټولو ته مبارکي وایم. الله رب ذوالجلال دې د ټولو ستړیاوې هلې ځلې چې په دې لار کې ګاللې دي، الله دې ټول ته قبول کړي. قدرمنو، خبره اوږدول نه غواړم، مالته لږ کار مو د افغان پوسټ سره یو تفاهمنامه لاسلیک لرو، خو مختصر په دریو ټکو کې د خپله خبره رانغاړل غواړم. اول خبره خدا ده چې په دې باندې د تعلیم اپوهان په دې خبره باندې متفق دي چې د تعلیمي سیستم، د تعلیمي نظام دا هغه وخت معیاري کېدلی شي چې کله د منګه امتحانات معیاري شي. بعد تاسو په حضور کې آیات کریمه تلاوت ک امتحان د دې بڼه ډېره پخوانۍ ده. آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام چې الله پیدا ک، نو ملائکو اعتراض وکړ چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. په دې ځکه کې تداسي یو څوک پیدا کوي چې به فسادونه کوي، وینې به تویوي، جنگونه به وي. نو الله رب ذوالجلال امتحان واخیستل ملائکو نه. ملائکې په امتحان کې ناکام شوې. الله رب ذوالجلال بیا آدم علیه السلام نه چې کله امتحان واخیسته، هغه امتحان کې الله آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام کامیاب سو. چې کامیاب سو، ملائکو ته الله وویل چې وګورئ د مځکې د خلافت لپاره همداسې یو څوک پکار و، او دغه امتحان چې اخیستل سوی ده، ګورئ مفسرین کرام د موږ او تاسو لیکي چې الله رب ذوالجلال وعلم آدم الاسماء، الله آدم علیه السلام ته نومونه وښودل. نومونه یې نه دي ورته ښودلي، مسمیات الاشیاء، د اشیاو هغه فواید او ګټې ورته ښودلي دي چې دا اوبه دي، مثلا اوبه دا ګټه لري، دا مثلا تعمیر ودانۍ ده، دا ګټه لري چې په دې کې به تل ګرمي او یخني او د شیانو نه به پکې خوندي کېږي. دې پورې مفسرین لیکي حتی القصعة والقصيعة، د کاسې نوم هم الله رب ذوالجلال آدم علیه السلام ته ښودلی و، د استعداد یې پکې اچولی و چې آدم علیه السلام په کاسه باندې پوه شي چې دا کاسه ده، په دې کې خوراک کېږي، په دې کې بیا ده. نو دومره پورې یعنې دغه یو وړکی شی چې انسان په ژوند کې ضرورت ورته لري، د هغې علم الله رب ذوالجلال
آدم علیه السلام ته ښودلی و چې دا پلانکی شی ده او د پلانکي ګټه یې دا ده چې د پلانکي کار لپاره استفاده کیږي. قدرمنو، شاه ولی الله دهلوي رحمه الله په خپل کتاب حجة الله البالغه کې کوم ضروري علوم چې دي په هغې باندې خبره کوي چې کوم علوم د اسلام د مسلمانانو لپاره په ژوند کې ضروري دي. یو اصطلاح چې د شاه صاحب خپله خاصه اصطلاح ده هغه دا وایي چې ارتفاقات. د ارتفاقاتو علم د انسان لپاره ضروري ده، ځکه انسان په خپل ژوند کې خوراک ته ضرورت لري، څښاک ته ضرورت لري، لباس ته ضرورت لري، انسان د اوسېدلو لپاره ځای ته ضرورت لري، د کار لپاره ځای ته ضرورت لري، انسان